کله چې هم په سعودي عرب کې تاسو نوې د بانک اکاونټ جوړ کړئ آنلاین نو تاسو لا بانک یو ورچوال کارت درکړي وطنوالو هغه کارت بیا تاسو په ایپل پے کې سمسنګ والټ کې ماده کې چې کوم د اډ کوي او په بقاله په سوپر مارکیټ کې ته آنلاین ته شاپینګ کولای شئ وطنوالو د دې بالکل یو اسانه طریقه ده راځي نن به درته په دې ویډیو کې زه ما چې تاسو په خپل سمسنګ والټ کې خپل د بانک کارت څنګه اډ کوئ راځي چې دا مکمل طریقه د موبایل په سکرین باندې زده کو که ویډیو مو خوښه شي ویډیو د سره لایک کړئ فیج د سره فالو کوي ویډیو شیر کوي چې نور وطنوالو ته ورسي او طریقه تیز دکی دین علاوه ویډیو د ځان سره سیو کوي اکثر بیا بازي نیم کسانو سره ټایم نه په ډیوټي کې نو ویډیو ځان سره سیو کوي او په بعد کې بیا تاسو کته شي خا وطنوالو مونږ د یوټیوب چینل هم شروع کړی دی نو هغه یوټیوب چینل د سره لازم سبسکرایب کړئ که څوک ما سره رابطه کول غواړي نو زما انستګرام ته راشي زه به درته په خپل باندې میسج کوم که میسج لګ لیټ شي نو په هغه خپکیږي مو ځکه چې میسج ډیر زیات راځي نو ریپلای لګا ډیلی کیږي راځي چې دا مکمل طریقه د موبایل په سکرین باندې زده کو د لپاره به وطنوالو تاسو دا سمسنګ والټ ډاونلوډ کړئ که تاسو سره سمسنګ موبایل وي خو بعضې نیم ډیوایس دا نه سپورټ کوي نو د هغې دپاره بیا تاسو ماده پے ډاونلوډ کوئ بیا به دا اپ تاسو کولاو کوئ کولاو کېدو نه پس تاسو ته به دا اوکې کنټینیو راشي په دې به تاسو کلیک کړئ دا جیمیل سینډ ایمیل په دې سینډ ایمیل به کلیک کړئ دلته کې تاسو ته سمسنګ اکاونټ دا ستاسو اکاونټ ویریفای کوي نو تاسو به په دې لاندې باندې کلیک کړئ دا په عربۍ کې راځي په دې شین باندې به تاسو کلیک کړئ نو ستاسو اکاونټ ویریفای شو دې ځای نه به بیا تاسو دا مینیمایز کړئ او سمسنګ والټ ته به راشئ دا به الاو کړئ الاو نه پس به دا لږ شانتې لوډینګ وکړي دلته به خپل پینګر ولګوئ یا به خپل پن د پاس موبایل انټر کړئ تاسو چې کله پینګر ولګوئ وطنوالو تاسو والټ په لږ شانتې لوډینګ وکړي او بیا به تاسو له پاسه دا انټرفیس کولاو شي په دې پلس نشان به کلیک کړئ بیا به په پیمنټ کارډز باندې کلیک کړئ بیا به په دې ویل یوزینګ د اپ باندې کلیک کړئ وطنوالو تاسو خپل کارت د دې ځای نه هم اډ کولی شئ سکین په دې بره چې تاسو کلیک کړئ ستاسو کارت به سکین شي هغه به اډ شي د لاندې کې چې تاسو اډ کارت مینولی کوئ نو په دغه ځای نه به تاسو خپل د کارت ډیټیلز واچوئ د دې ځای نه هم اډ کیږي خو زما د ملګري سره سمسنګ 24 موبایل دی نو دلته په بینک اپ کې دننه دته دا اډ سمسنګ والټ آپشن شو کیږي تاسو به خپل بینک کولاو کوئ او په دغه آپشن به بیا کلیک کوئ نو چې کلیک کوئ دا به لږ شانتي لوډینګ وکړي لوډینګ نه پس په تاسو ته دا ټرمز اینډ کنډیشن چې دي دا به شو شي دا به تاسو ټوټل اګری کوئ چې اګری کوي نو اوس ګورئ دا زموږ دا کارت به ډایرکټ چې کوم دی دغه ته راشي اوس وایي ویریفای کارت نو تاسو په دې ریکویسټ کال باندې ویریفیکیشن کال باندې کلیک کوئ کال چې تاسو ته وکړي وطنوالو نو تاسو ته او ټي پي یاد کړي چې د دې کارت د اډ کولو دپاره تاسو پلانې او ټي پي انټر کړئ دا اوس موږ خپله او ټي پي انټر کړه تاسو کتی شئ بیا به په سبمیټ باندې کلیک کوئ سبمیټ چې کلیک کوئ نو دا به لږ شانتي لوډینګ وکړي او کارت زمونږ بره وګورئ په سمسنګ والټ کې اډ شو د دې نه اوس تاسو په بقاله کې سوپر مارکیټ کې آنلاین پیمنټ کولی شئ ټیک ته ډیره مننه دغه سمپل طریقه وه که بیا هم صحیح نو په کمنټ کې